د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د ملي تلویزیون درنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. احسان الله کلیوال یم. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د عاشورا 10مه ورځ چې خورا لوړ دیني ارزښت لري په مزار شریف ښار کې د یو شمېر تشیع مذهب مقلدینو لخوا د خپلو باورونو مطابق په خورا صمیمانه فضا کې ولمانځل شوه او یاد مراسم له ستونزو پرته پای ته ورسېدل. د بلخ ولایت امنیتي مسؤلینو د عاشورا په ورځو کې د دې ولایت په ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه په جماعتونو او تکیهو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ او ویل چې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو په همکارۍ توانېدلي چې د ولایت په کچه د خلکو امنیت خوندي کړي. هر مسجد او تکیهخانې ته موږ څلور کسه 15 کسه معذب کړي دي. نو د موږ د حوزې په هغه کې د حوزې په ساحه کې تقریبا 10 مساجد او تکیهخانې دي. هر مسجد لپاره 15 کسه موږ معذب کړي دي لپاره د تامین د امنیت. موږ د 15مې حوزې په ساحه کې 50 تکیهخانې او مسجدونه لرو د اهل تشیع ورونو. نو مجاهدین شپه ورځ دغه جماعتو کې پراته دي. د خلکو په همکارۍ باندې الحمدلله او د مجاهدینو زحمت او د کوشش په برکت باندې هیڅ کومه وړه پیښه هم لا نه ده ثبت شوې په دې 10 ورځو کې. په ورته وخت کې په مزار شریف کې د امام حسین آزادارانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د سرښندنو او د پراخو امنیتي فعالیتونو څخه ستاینه وکړه. و در این ایام عاشورا هم الحمدلله تمام مسئولین مجاهدین ما در هر حسینیه قرار دارند. به خاطر امنیت مردم خیلی خرسند هستند، خوشحال هستند. سربازان امارت اسلامی در ماه محرم امسال بسیار خوب درخشیدند. امنیت عزادارای آقا و عبدالله الحسین را تامین کردند و شبانه روزی در خدمت عزاداران و محبان بودند. وضعیت الحمدلله در شهر مزار شریف و در ولایت بلخ تا امروز خوب است و امروز هم که ما در روز عاشورا قرار داریم، در روز 10 ماه محرم الحرام، تا اکنون از وضعیت امنیتی راضی هستیم. ویلوړ د په مزار شریف ښار کې د عاشورا مراسم د امام حسین د آزادارانو لخوا له کومې ستونزې پرته په پوره امن فضا کې ترسره شو. د مزار شریف ښار 15مې ناحیې د مهاجرینې فارابي ښارګوټي د اوبو رسونې پروژه په ډیره ښه توګه تکمیل او محلي پراختیایي شورا ته وسپارل شوه. له دې سره 200 کورونه له اوبو برخمن شول. د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د بلخ ولایت د سوداګرۍ د کلیو پراختیا ریاست رئیسانو او د سیمې اوسیدونکو ګډون درلود او دا یوه ډیره ګټوره پروژه یاده کړه چې په تطبیق سره به خلک له لویې ستونزې خلاص شي. د اقتصاد ریاست رئیس په خبره یاده شبکه د 140 متره ژورې څاه سربیره د 20,000 لیتره اوبو لمریزې برېښنا ذخیره هم لري چې پر مټ به 200 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. تقریبا د 180 نه تر 200 کورنیو پورې دغه خلک مستفید د اوبو نه او تقریبا داسې ښه په استاندارد دغه باندې کار وسي. تقریبا د 20 نه تر 25 کاله پورې د دوی مکمل دا کم کار چې کړی تر په ضمانت باندې او د دوی دا کم د سولر سیستم یا سولر دا شیان دا ټول دی کم شرکتو د خارج نه جاپان نه راغوښتي ورته د دې د خطر چې دا ښه دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې څه باندې 72,000 امریکایي ډالره لګښت راځي چې د یو NDP موسسې لخوا ورکول کیږي. د مزار شریف ښار 4مه ناحیه کې هره ورځ د اشغالو راټولیدل کور په کور دوام لري. په دې اداره کې مسؤلین توانېدلي تر څو ستونزې له منځه یوسي او د خلکو په مرسته اغیزمن ګامونه واخلي. د مزار شریف ښاروالۍ د 4مې ناحیه امیر مولوي حنیف زلمی په بېلابېلو برخو کې خپل پلانونه او کاري پروګرامونه توضیح کړ او ویل چې د مزار شریف ښاروالۍ ریاست له لارښوونې سره سم د 4مې ناحیې په سیمو کې د کثافاتو د راټولولو لپاره هره ورځ اقدامات کوي. څه کوم منطقه کې کثافات انشاءالله روزمره ټولوي. یو څه وخت پاتې و نو اوس انشاءالله د ښاروال صاحب په هدایت باندې او د تنظیم د امارت لخوا نه امر شوی ده چې چیرې یو غلطه کثافات هم وه نو په همغه ساعت باندې به دوی ته معلومات ورکوي، موټر د تنظیم پر ځای هغه ټولېږي نو خلک انشاءالله 1% مشکل هم نه لري. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړۍ روبه کې څه باندې 4 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي
چې د تیر کال د لومړي روبي په پرتله زیاتوالی ښیي او د عوایدو د راټولولو لړۍ همداراز دوام لري. عواید د موږ 4.5 میلیونه تقریبا کم زیات به سوي، نو د صفایي ده او جواز ده او تاکس ساختماني ده، کرایه موقت ده، نو دغه یو 4.5 میلیونه به سوي. د مزار شریف ښاروالۍ د 4مې نایي مسؤلین همداشان وایي چې د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره ټول اړخیزې هڅې کوي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. مننه چې له موږ سره وئ. تر بیا ښې چارې. الله مومل.